سر موږ خپل ځان څنګه موټیویټ کوو؟ بچی د دې ډېره اسانه طریقه ده. لومبی خو به تاسو ځان له یو خپل لانګ ټرم ویژن جوړ کړئ او د هغه ویژن د حاصلولو یو کلیر مقصد به ولیکئ او د هغې نه پس به تاسو 50 ساله 25 ساله 10 ساله 5 ساله 1 ساله او ماهانه هفتوار او ډیلی ټو ډوز واړه ټاسک او سټیپس کې به ډیوایډ کړئ. نو تاسو به نظر په هغه 50 ساله ویژن به وي خو روزانه بنیاد باندې به فوکس په نن ورځ او په ننني سټیپ باندې ساتئ او کله چې تاسو فوکس په نننۍ ورځ باندې به وي نو تاسو ته خو به یو دا کار ډېر اسان شي. دویم دا سټیپ خو به ډېر وړوکي وي نو تاسو به بې حوصلې کېږئ نه او تاسو کې به موټیویشن وي. او دریمه خبره دا ده چې کله تاسو نن ورځ کار برابر کړئ نو شپې له چې سملی نو ډېر مطمئن به سملی خو کله کله به ګورئ تاسو د ورځې ښه محنت وکړئ خو تاسو به هغه کار ونه کړی شئ نو تاسو به مایوسه کېږئ هم نه. وجه د هغې وجه دا ده چې ستاسو په ذمه باندې خو نن محنت کول وو نتیجه خو مونږ په الله پاک باندې پرېږدو. نو ځکه خو ډاکټر اعظم اعظم صاحب وایي چې ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي منزل کو زمونږ نه شي مزلونه خو به وي نو زمونږ په ذمه خو مزل دی منزل زمونږ په ذمه نه دی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي